دا د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پوستو باندې د افغان امنیتي ځواکونو د غچ اخیستونکو بریدونو انځورونه دي. هغه ګام چې د حکومت د ویان په خبره د قطر او سعودي عربستان په غوښتنه یې درولی دی. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې 58 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 9 افغان سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې د پاکستان په پوځ کې مشخصې کړۍ د پروپاګند په لټه کې دي او غواړي چې له افغانستان څخه نړیوالې ټولنې ته ناوړه انځور وړاندې کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل به هر ګام ته په ځواک سره ځواب ورکړي. زموږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري او تر 9 پورې زموږ مجاهدین هم شهیدان شوي دي او 14 نه تر 13 پورې زخمیان لرو او د دوی وسلې او مهمات هم نیول شوي دي په امتداد د کرښې. له بل لوري پاکستاني ځواکونو بیا نن د هلمند او کندهار ولایتونو اړوند سیمو کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د دغه هیواد د پوځ لوی درسیز هم د ډیورن کرښې ته نږدې سیمو څخه لیدنه کړې. په داسې حال کې چې کابل تل په هیواد کې د بهرنیو وسلوالو ډلو شتون په کلکه رد کړی، خو پاکستان بیا هم ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې شتون لري. هغه ادعا چې نن د حکومت د ویان له لوري په کلکه رد شوه. ښاغلي مجاهد وویل په افغانستان کې د پاکستاني قبایلو کډوالو له کلونو وړاندې شتون درلود او حکومت پر هغې څارنه نه لري. د حکومت ویان زیاته کړه اسلام آباد په خپله خاوره کې د داعش ډلې پر شتون او کړنو باندې یې سترګې پټې کړي دي. په خاوره کې د داعشي پروژې په موجودیت او پټنځایونو باندې سترګې پټې کړي دي چې هم خپل دیني علما کرام قومي مخور او خلک پرې وژني، هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت او ثبات پرې تهدیدوي او خطرناکه لوبه یې پیل کړې ده. له دې سره ټاکل شوي ولې پاکستان څخه یو پلاوی کابل ته سفر وکړي، خو د هیواد له هوایي حریم د سرغړونې له امله دا سفر لغوه شو. په داسې حال کې چې ښاغلي متقي په نوي ډهلي کې وویل کابل د خبرو له لارې له اسلام آباد سره د ستونزو د حل غوښتونکی دی. موږ له ټولو سره ښې اړیکې غواړو. د ټولو پر مخ د خبرو دروازه خلاصه ده. په افغانستان کې امنیت راغلی او موږ په ټوله سیمه کې سوله غواړو او تر ټولو غوره فرصت راغلی ترڅو ټول مسایل د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړو. د تېرې شپې نښتو په دوام پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. له دې سره کابل د پاکستان له پوځ غواړي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست ته بدلون ورکړي، که نه له ځان سره به ناوړې پایلې ولري.